خوست کې د بګنونکي پیښې تازه او مهم جزئیات راغلل. خوست کې د یوې کورنۍ عام وژنه د قربانیانو کورنۍ عدالت غواړي. تېره شپه د خوست تالیشیر او تیریزۍ ولسوالۍ کې تېره شپه سې شنبه د ناپېژانده وسلوالو له لوري د ښځو او ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ 14 غړي په ډزو ووژل شول. د وژل شویو کسانو د کورنۍ غړي وایي له هیچا سره شخصي دښمني نه لري او له اړونده مسؤلانو د دغې پیښې د عاملانو د نیولو او عدالت ټینګښت غوښتنه کوي. د وژل شویو د کورنۍ غړی ټیکه خان ماهر په دې هکله وایي په دغې پیښه کې موږ له هیچا سره شخصي دښمني نه لرو او نه هم په چا شک لرو، خو څو کسان نیول شوي او ولسوالۍ ته یې بیولي، خو دا معلومات نشته چې دوی دي که نه. دا به له جنایي څخه معلومه شي، دوی یې ثابتوي. ورته مهال ځایي خلک له امنیتي ځواکونو د دغه پیښې د عاملانو د نیولو غوښتنه کوي. د خوست د الشیر او تیریزۍ ولسوالۍ اوسیدونکي صدیق الله سیار وویل د شخصي قومي یا نورو ستونزو له امله داسې حالات ډېر پیښ شوي. بدبختانه چې اکثره د جهالت له امله دي. موږ له حکومت او امنیتي بنسټونو غوښتنه کوو چې دغه عاملین ژر تر ژره ونیسي او په عام محضر کې په دار وځړول شي، تر څو په راتلونکي کې داسې ناوړه پیښې او کړنې څوک تکرار نه کړي. د خوست د الشیر او تیریزۍ ولسوالۍ بل اوسیدونکی عظیم هم وایي باور وکړئ چې دا پیښه کله وشوه له هغې وروسته سخت طوفان راغی او د الله جل جلاله یو قهر و چې ټوله سیمه یې ولړزوله. له دولته زموږ غوښتنه دا ده چې د ډول پیښو مخنیوی وکړي، ځکه پر روان او راتلونکي نسل ډیر بد تاثیرات لري. د خوست د الشیر او تیریزۍ ولسوالۍ اوسیدونکی تورګل څرګندوي وخت په پریکړه وکړي چې مجرمین باید ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپاري او ژر باید قصاص شي.